د پیسفیک سمندر په اړه ډیر خلک فکر کوي چې دا یوازې یو لوی سمندر دی، خو حقیقت کې دا تر هغه هم ډیر لوی دی. لکه څنګه چې موږ یې تصور کوو. کله چې د سمندر له غاړې نه یو کنده په مستقیم ډول د ځمکې بل لوري ته وکندو، نو بیرته به هم په همدې پیسفیک سمندر کې راووځو. په ځینو ویډیوګانو کې چې د نړۍ د زیږون د سیمو په اړه خبرې کیږي، ویل کیږي چې نړۍ کې 15 لوی سیمې دي. له دې 15 نه تر ټولو ستره برخه همدا پیسفیک سمندر دی، چې ټوټلی 115 میلیونه مربع کیلومتره دی. دا به درته حیرانونکي وي چې د ټولې نړۍ وچه یوازې 148 میلیونه مربع کیلومتره ده. یعنې که د نورو څلورو سیمو حساب هم پرېږدو او یوازې د پیسفیک په اړه وغږیږو، نو دا یو سمندر د نړۍ د ټولو غرونو، دښتو، ځنګلونو او حتی ټاپوګانو نه هم ډیر لوی دی. په دې لویه سیمه کې یوازې څو وړې ټاپوګانې دي چې د سمندر په مقابل کې د یوې وړې نقطې په څیر ښکاري. او لا حیرانونکي دا چې د دې پراخو سیمو ډیره برخه داسې ده چې د انسان پښه پرې هیڅ کله نه ده ایښې شوې. نو که څوک پکې ورک شي، د پیدا کولو چانس یې تقریبا 0 دی. خو نن به تاسو ته د داسې یو کس رښتینې کیسه وکړم چې د سمندر په منځ کې ورک شو، نه یوازې د 10 یا 15 ورځو لپاره، بلکې د 438 ورځو لپاره. هو، دا سړی ناڅاپه د نړۍ داسې ریکارډ جوړ کړ چې ښایي هیڅوک یې نه غواړي مات کړي. د نړۍ تر ټولو اوږده موده یوازې په سمندر کې د تیرولو ریکارډ. هغه څنګه وتوانید چې میاشتې یوازې د سمندر په منځ کې ژوندی پاتې شي. خو تر دې مخکې راځئ لومړی وګورو چې ولې هغه په سمندر کې ننوتی و. شاوخوا د غرمې پر مهال جوش البرون په نوم یو کس، یو 14 کلن ماهر ماهیګیر چې د مکسیکو کوسټا دل په نوم له یوې وړې کلیوالي سیمې و، د سمندر په لور وخوځېد. د 2012 د نومبر په 12مه نیټه جوش او د هغه یو ملګری د ماهي نیولو لپاره په خپله وړوکې کښتۍ کې وخوځېدل. د دوی پلان دا و چې یوازې 10 ساعته به په سمندر کې تیر کړي، نو ځکه یې ډیر وسایل له ځانه سره نه و وړي. په هغه 12 فوټه کښتۍ کې هغه یوازې یو کوچنۍ کښتۍ لرله او یو وړوکی یخچال چې پکې یې کب ساتل. یوازې د 1 ورځې لپاره یې لږ خواړه او اوبه له ځان سره یې اخیستي ول. خو هغه نه پوهېده چې راتلونکي 438 ورځې به د هغه د ژوند تر ټولو سختې ورځې وي. هغه د مکسیکو له ساحل نه 120 کیلومتره لرې لاړ او خپل جال یې په اوبو کې وغورځاوه. هماغه وخت یو سخت طوفان راپېښ شو. د خپل ژوند د ژغورلو لپاره اړ شو چې جال پرېږدي او بیرته ساحل ته لاړ شي. د 4 ساعتونو لپاره یې کښتۍ د سختو څپو او جریانونو لاندې حرکت ورکړ. د سهار پر مهال هغه یوازې 20 کیلومتره د ساحل نه لرې پاتې شوی و. دوی له کیلومترونو واټن کې ول او خپل کلی یې هم په لرې کې لیدلی شو. دوی له طوفان څخه ډیر وړاندې شوي ول، خو اوس بخ ورسره مرسته نه کوله. یوازې 20 کیلومتره له ساحل څخه لرې و چې د دوی د کښتۍ انجن خراب شو. نه تیل ورسره پاتې و او نه هم داسې ریموټ و چې کښتۍ پرې وچلوي، خو راډیو ورسره وه. د هغې په وسیله یې خپل ځای د خپل صاحب سره شریک کړ او د ځواب په انتظار شول. خو وروسته داسې څه پېښ شول لکه د ظالمانو ټوکې په څیر. لا د خپل صاحب د ځواب په تمه و چې د راډیو بیټرۍ هم خلاصه شوه. هغه هم لاړه او اوس د دې دواړو سره له باندنۍ نړۍ څخه ټولې اړیکې پرې شوې. شولډر سړی او د هغه ملګری لا په خپل عادي حال کې ول چې ناڅاپه داسې څه پېښ شول چې دوی هیڅ پرې نه پوهېدل. سخت بادونه پیل شول او کښتۍ یې بیرته سمندر ته تیله کړه. هغه ساحل چې دوی لیدلی شو ورو ورو له سترګو ورکېده. د دوی صاحب حتی د لټون ډلې برابرې کړې او په بندر کې یې ولټول، خو اوس ډیر ناوخته شوی و. ورځې تېرېدلې او ورځ تر بلې څرګنده کېده چې د ژوندي پاتې کېدو چانس یې خورا کم دی. دا پیښه یوازې 15 ورځې وړاندې شوې وه. ورځې تېرې شوې او بادونه د دوی کښتۍ د ساحل نه شاوخوا 450 کیلومتره لرې د سمندر منځ ته وړې وه، هغه ځای ته چې په هر لوري کې یوازې اوبه وې او بس. دوی پوهېدل چې کښتۍ یې ډیره وړه ده او له لرې کومه مرسته نشي ترلاسه کولی، نه کوم سیګنل ورسره و او نه د لوګي د راپورته کولو کومه وسیله. جاني او د هغه ملګری دواړو د لمر له تودوخې او له خپلې حالته سخت تنګ ول، ځکه دوی پوهېدل چې د ژوندي پاتې کېدو چانس یې له 1 سلنې هم کم دی. هغه لږ خوراک او اوبه چې ورسره وې ختمې شوې او اوس نو دوی شروع وکړه چې هغه مرغان په خپلو لاسونو ونیسي کوم چې پر کښتۍ کېناستل، یا به د کښتۍ شاوخوا شنېدونکي کبونه نیول او هماغسې به یې خام خوړل. د مالګو ډک سمندري اوبه انسان وژني، نو هغه په پلاستیکو بوتلونو کې چې په اوبو کې پیدا کول، باراني اوبه یې راټولولې او هماغه به یې څښلې. خو کله چې څو ورځې باران ونه شو نو دوی مجبوره شو د کابونو د غوښې او د ټایلونو په څیر شیانو په خوړلو تنده ماتوله، البته یوازې هغه وخت چې به یې نیول. ورځې تېرې شوې، بیا میاشتې، او دا دواړه د داسې ذهني شکنجې سره مخامخ
خو چې زموږ له تصور څخه هم بهر ده. بالاخره د شایلورینګ ملګری دا شکنجه ونه زغملی شوه او د مې په 4مه نیټه هغه ځان وژنه وکړه. اوس په دې وړې تختې باندې د خبرو لپاره هیڅوک نه و او هغه یوازې په سمندر کې ګرځېده او خپل ژوند یې په یوازیتوب کې تېراوه. ته ښه وګورې دا سړی د کښتۍ په یوه داسې برخه کې بند پاتې شوی و د نړۍ تر ټولو چپه برخه ګڼل کیږي. دلته یوازې کله ناکله د بار وړونکو کښتۍ تېرېدل کېدل. هغه د مکسیکو له ساحل څخه 6 میاشتې لرې پاتې شوی و. حالات لا پسې خراب شوي ول او په همدې وخت کې جونز خپل ملګری هم له لاسه ورکړی و چې دا کار هغه ډېر خفه کړی و. یوه ورځ جاش ولیدل د سمندر په لرې برخه کې یوه بار وړونکې کښتۍ تېرېږي. دا د ژوند لومړۍ نښه وه چې هغه یې له 6 میاشتو وروسته یې لیدلې وه او همدا صحنه یو ځل بیا د ژوندي پاتې کېدو هیله یې ورکړه. هغه د کښتۍ په لور ډول ډول اشارې وکړې. په بده مرغه کښتۍ د هغه وړې تختې ته پام ونه کړ او لاړه. په همغسې د ژوندي پاتې کېدو هیله یې بیا ورکه شوه. تصور وکړه چې د سمندر په منځ کې هره ورځ د مرګ له سترګو سره مخامخ یې. له دومره جګړې وروسته کله چې د ژوند ژغورلو لپاره یو چانس پیدا کړې او څوک یوازې پر تا سترګې پټې کړي او لاړ شي ته به څه احساس وکړې. د 11 میاشتو وروسته جون شاوخوا 8000 کیلومتره سفر کړی و ترڅو د وړوکي بندر ته ورسیږي. دغه کالي ټول شړېدلي ول او د لمر ساتنې لپاره ورسره یوازې یو زیر کمیس پاتې و. بالاخره هغه شیبه راغله چې بخت پرې نرم شو. دا د 2014 کال د جنورۍ میاشت وه یعنې د 14 میاشتو وروسته چې جونز د اوبو پر سر د ناریلو ځینې دانې ولیدلې. دا پوه شو چې د یوې وچې سره نږدې شوی دی ځکه چې ناریل د ونو څخه پرې شوي او په اوبو کې روان و. لږ وروسته هغه په رښتیا سره آیرلنډ ولید. هغه پیل وکړ چې آیرلنډ وویني او ویره یې درلوده چې دا آیرلنډ هم له لاسه ورکړي. له همدې امله هغه اوبو ته ټوپ وکړ او خپله ټولې لارې آیرلنډ ته وویست. او کله چې هغه آیرلنډ ته ورسېده هغه هلته یو کوچنی کور ولیده چې د ځایو خلکو پکې اوسېدنه کوله. د 438 ورځو وروسته جوش بالاخره د بل انسان سره تماس ونیو. دا آیرلنډ د مارشال ټاپوګانو یو لری ټاپو و چې نوم یې آیرون اټول و او د سفر له پیل ځایه شاوخوا 8000 کیلومتره لرې و. دا یوازې د هغه د بخت خبره وه چې د سمندر په یوه کوچني څنډه کې آیرلنډ ته نږدې شو. که نه نو که جوش آیرلنډ ته رسېدلی وای نو بل تم ځای به یې فیلیپین و چې له آیرلنډ څخه 15000 کیلومتره لرې و. له هغه ځایه هغه خپل وطن ته واستول شو او کله چې خپل کور ته ورسېده یوه بله ستونزه ورسره پیښه شوه. هو کله چې هغه بیرته راغی جونز یو کتاب خپور کړ چې نوم یې 438 هیوادونه و خو د هغه له ملګري لخوا تور پرې ولګول شو چې خپل ملګری یې مړ کړی دی او هغه یې محکمې ته یوړ. خلک به ډېر لایک او شیر وکړي. د خپلو مینه ناکو تبصرو نه ډېره مننه. په راتلونکو زړه راښکونکو ویډیو کې به بیا سره ووینو.